بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درېنۍ سهشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الثاني 2 نیټه ده چې د 1402 د اتلیا میزان د 15 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د WHO نړیوال سازمان د رئیس سره د هرات والي لیدنه د زلزلې ځپلو سره هم پر همکارۍ ټینګار وسو. د ایران د مرستو د یوې بلې جوپې را رسېدل. په دې مرستو کې 250 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. او د انجیل په ولسوالۍ کې د 6 سترو خیمو ویش. په دې خیمو کې 360 تنه ځایېدلی سي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د WHO مؤسسې مشر د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې هغه هرات د خپل سفر مخه په هرات کې د روغتیايي برخې د وضعیت ارزونه وبلل. هغه دا راز وویل دا چې میرمنو او ماشومانو ته زلزلې کې په بهیر کې ډیر زیان رسېدلی دی، نو د هغوی سره د همکارۍ لپاره د نسایي ولادۍ د متخصصینو یوه 18 کسیزه ډله د نړۍ روغتیايي سازمان د لوري هرات راغلې ده. وروسته د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار د نړۍ روغتیايي سازمان څخه په قدردانۍ او د زلزلې ځپلو سره د مرستې په مخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د هرات والي دا زیاته کړه چې د سړې هوا پر رسیدو سره اړتیا ده روغتیايي او مرستندوی لاسونه سره ورکړي او د زیانمن شوو وضعیت ته رسیدګي وشي. د هېواد د سرې میاشتې ټولنې عمومي مرستیال د ایران څخه د بشري مرستو د 11 کانټینرونو د رارسېدو خبر ورکړی دی. د دې ادارې مسؤلانو په وینا دغه مرستې د هرات زلزلې ځپلو لپاره د سعودي عرب، جاپان، ترکیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو څخه هم رارسېدلي دي چې اوس هم پر زلزلې ځپلو سیمو د ویش لړۍ روانه ده. نور حال په رپورټ کې. دا د ایران خلکو او حکومت بشري مرستې دي چې د هرات د سرې میاشتې په کمپ کې د تخلیې وروسته به د زلزلې پر اړمنو کسانو وویشل سي. د هېواد د سرې میاشتې عالي ټولنې مرستیال په وینا اوس هم په هرات کې د زلزلې په سیمه کې پر زیانمن شوو راغلې مرستې د ویش په حال کې دي چې دغه مرستې د یوې رڼې پروسې او پوره همغږۍ له مخې ویشل کیږي. دا د ایران د سرې میاشتې د خوا او د ایران د خلکو د خوا څخه 11 غټ موټران د بار دي، مختلف شان پکښې کې دي. مخکې هم په دغه پیمانه مرسته راوړې وه، هغه موږ وویشله پر دا کلو کې. نو اوس دا 11 موټر سامان نور دی، دا هم راوړي. او بیا دوی موږ ته وویله دا اوس د کونسل د معاون سره موږ ناست وو، هغه وویله چې بیا سبا موږ ته یې ناسته کوو پر دې باندې چې هغه اوږدمهاله کومکونه بیا سره ووایي چې څه شي او څه ته ضرورت دی، چې بیا موږ هغه د ایران د حکومت د خوا او د سرې میاشتې د خوا او د ایران د خلکو د خوا چې هغه کومکونو باندې موږ ته غور وکړو. موږ د دې نه ډېر مشکور یو، خو د دې په شان جاپان سره صلیب، چین سره صلیب، ډنمارک، همدارنګه سعودي، همدارنګه ترکیه، مختلف نهادونو نه زموږ له طریق نه چې فی الحال الحمدلله چې موږ دلته مرکزي کیمپ قایم کړی دی او دغه زلزله ځپلو چې دغه چې کوم متاثرین دي متضررین دي 8 ځایونو کې موږ نور کیمپونه قایم کړي دي. روزانه موږ هغه کورونه چې هغه شهیدان لري، زخمیان لري، کورونه خاورو سره خاورې شوي دي، هغوی سروې کو، مختلف چیزونه هغوی ته توضیح کو. توزیع خیلی شفاف جریان داره به تمام ولسوالی هایی که چه زندجان باشه چه ولسوالی گلران که فعلا موترها 2 موتر بارگیری شد و رفت ولسوالی گلران و ولسوالی رباسنگی و تمام ولسوالی و تمام قریجاتی که هست مربوط همین ولسوالی ولایت هرات است، تمام شفاف پروسه هست که بارگیری میشه و از اینجا موترها توزیع میشه. این کمپ مرکزی است و از اینجا تمام موترها و از اینجا تمام اکمالات از اینجا میشه و چیزی که موجود باشه و او را ما به تمام عرصه به زودترین فرصت ما برای مردم قریجات ما میرسونیم. د ایران د سرې میاشتې ټولنې استازي د دې مراسمو د تسلیمۍ پر وخت ویلي دوی د زلزلې څخه د پیل نه تر دې دمه 2 سترې پلنډې چې 250 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي هرات ته را رسولي دي.
هدف ما رساندن پیام همدردی و تسلیت مردم ایران به مردم کشور دوست و همسایه و برادران و خواهران عزیز ما در افغانستان بود. ما در کنار اونها هستیم، ابراز همدردی میکنیم، ناراحتیم از این مصیبتی که بر اونها وارد شده و انشالله دستان یاریگر ما و دلهای ما و تا اونجایی که بضاعت داشته باشد کمکهای ما انشالله مرهمی است برای دردی که بر اونها وارد شده. وظیفه همه ما مسلمان ها این است که به همدیگر کمک کنیم. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند مؤمن نیست کسی که سیر بخوابد و همساده‌اش گرسنه باشد. به خصوص در زمانی که مصیبتی برای همساده‌اش پیش بیاد حتما باید به دادش برسد و به او کمک کند. باید یادونه وکړو چې اوس مهال د اړینو توکو ویش په زلزله ځپلو سیمو کې روان دی. دغه مرستې د دولتي اړوندو ادارو او بهرنیو همکارو مؤسسو د لوري ویشل کیږي. د انجیل ولسوالۍ په یوې اړونده سیمه کې 6 سترې خیمې ویشل سوي چې 360 تنو لپاره سرپناه جوړېدلی سي. دا خیمې د پولیسو روزنیز مرکز د لوري ویشل سوي دي. دا راز د هرات امنیه قومندان حاجي یاسر د هرات په ټولو سیمې کې اړوند ځواکونو ته دنده ورکړې چې د خلکو د امنیت ساتنې او د هغوی سره د مرستې په موخه ټول امکانات په کار واچوي. په هرات کې د حفظوي روغتون مسؤلانو ویلي چې هرات کې وروستۍ زلزلې له امله 180 تنه ټپیان او 2 تنه شهیدان دغه روغتون ته انتقال شوي دي. دغه مسؤلان دا راز وایي تر دې دمه د مرستو چارې ښه پرمختللي او اړینه ده چې مرستندویه کسان او بنسټونه لا د هغوی سره ښه همغږي ولري. د بل لوري د زلزلې یو شمېر ټپیانو په حفظوي روغتون کې د چوپړتیاو څخه خوښي څرګنده کړې ده او وایي د دوی د درملنې په برخه کې کومه ستونزه نشته. نور حال په راپورټ کې. دا هغه ټپیان دي چې نږدې یکشنبې زلزلې نه وروسته د درملنې په موخه هرات حفظوي روغتون ته رالیږل سوي دي. دغه ټپیان وایي دلته چوپړتیاوې 24 ساعته روان دي او د دوی درملنه په ښه توګه ترسره کیږي. خب اینجا رسیدگی میشه، تزریقات و سیرام همین چیزی که بکار است کار میشه. هغوی دا راز وایي دوی غواړي چې نور بشري بنسټونه هم ورسره همکاري وکړي. په همدې حال په هرات کې د حفظوي روغتون مسؤلان وایي د دې اونۍ په زلزله کې 180 ټپیان او 2 تنه شهیدان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. هر کس هر چیز خوش داره که در حد آرمانی دوا باشه، امکانات باشه، خدمات باشه، افراد باشه، قوای بشری باشه، سهولت ها باشه. ولی کلمه اضطرار و در یک کشور در هر جا که باشین مشکلات داره. یک وقت خیمه کمه، یک وقت کمپل کمه، یک وقت نان کم میایه، یک وقت دارو کم میایه، یک وقت استاف کم میایه. هر جا باشه این مشکلات هست. ولی در حد امکان شفاخانه حفظوی هرات تونسته به حد وجه اصلا مشکلات خود کنترل کنه، ولی با آن هم مشکلاتی در هر جای وجود داره. فعلا ما به داخل یک بحران نیم، خوشبختانه از سایه سرخ بیرونیم، در یک سایه زرد قرار داریم، یعنی که در یک حالت انتظار قرار داریم. یا به طرف سبز خواهیم رفت که بحران فروکش خواهد کرد و معلوم نیست زلزله چون غیر قابل پیش بینیه، ممکنه به طرف سرخ پیش بریم. دغه مسؤلان دا راز ډاډ ورکوي چې په دې روغتون کې چارې په ښه توګه روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د لومړۍ ځمکلړزي د رامنځته کېدو وروسته ټولې روغتیایي برخې چمتو سوي او 24 ساعته خدمات وړاندې کوي. یو غلا سوی موټر چې د امنیتي ځواکونو د لوري درول سوی د هغه اصلي خاوند ته وسپارل سو. د هرات امنیه قومندانۍ د ترافیکو اړوند منصوبینو د مسلکي څېړنو وروسته یو مخکې غلا سوی موټر کشف او درولی دی. دغه موټر د اسنادو له مخې د هغه اصلي خاوند ته سپارل سوی دی. او په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 2 د ټلیفون غله نیول سوي او موبایل د هغوی خاوند ته سپارل سوی دی. د هرات امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د برېښنایي جرمونو د کشف امنیت د ټلیفون د خاوند د خبرتیا وروسته د مسلکي میتودونو د لارې یو غلا سوی ټلیفون کشف او ترلاسه کړی دی. د پیښې په تړاو 2 تنه نیول سوي او یاد ټلیفون د هغه اصلي خاوند ته سپارل سوی دی. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته.
ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. چهارشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 22 تیتای 10، غوریان لمر 11 درجه 22 تیتای 8، کراخ لمر 11 درجه 23 تیتای 9 او پشتون زرغان لمر 11 درجه 22 تیتای 11. قدرمن لیدونکو دا خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د WHO نړیوال سازمان د رئیس سره د هرات والي لیدنه د زلزلې ځپلو سره هم پر همکارۍ ټینګار وسو. د ایران د مرستو د یوې بلې جوپې را رسېدل. په دې مرستو کې 250 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. او د انجیل په ولسوالۍ کې د 6 سترو خیمو ویش. په دې خیمو کې 360 تنه ځایېدلی سي. درنو محترم لیدونکو، دا و د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ د لوی او مهربان خدای په امان کې اوسئ.